बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वान मलगरो दोस्तानो चर्चा चवई खाद व आबादो सही नन मुहिम खबरों की खब द दुबई हवाले सरा जिक्र कोम छे हुकूमत से मौक़िफ़ अदकरी पार्लिमान की उज़ल बिया अतविश्तम यानी अनी तरामीम चाकी सदी और ख़ास कर पर दुबई हवाले से खबर को चो कुमरानान तुमरा उददी चे आगे से मौक़िफ़ इख्तियार करे देना असम्बली फ्लोर बने वलीदी बेनेडर जात हकीकी ची पाकिस्तान खल्को सरा उलस सरा कम जाते की बल अफगानिस्तान हमले होता सो गोरे चे दलता चार सौ नो हमला उस दाहो पहलना ते शिविदा वली चे आगे कम ताने बानी वी अगल सरा मिलवी की दागा शड़ा रवाना दा चीन चे कम किरदार लोबवी पर दगा मामला के अब अखबल ज़मीनी खुदलता ना पाकिस्तान चे कम वज़ीर दिफा दे ख्वाजा से पौन बता सुरे दिली भी بیا ډېر سخت موقف مخې ته راغلی دی خیبر پښتونخوا کې دهشتګردۍ دغه پروجیکټ یعنی دغه به کله اهتمام کیږي او پښتنو ته دی وخت کې څومره مشکلات دي او بیا خاص کر دیو کې که تاسو ګورئ چې پولیس هم لاس اوچت کړی یو قسم چې داخل روان څه دي په دې ټولو موضوعاتو رځو تاسو ما سره اوسئ او لایک سبسکرایب مې هېروئ او خپل ورور ته کمنټس لازمي راکوئ اول خبره به زه دا وکړم چې دې وخت کې یقینا چې د افغانستان ایشوز کوم کوو دلته ګڼ شمېر افغانانو سره خیبر پښتونخوا کومه څومره بیلټ دی یا په بیا د بلوچستان حوالې سره کوو بیا چمن د څومره باونډریز دی دغه لربر پښتنه چې موږ اکثر وایو نو دوی ته څومره مشکلات دي او دغه په دې لوجې یعنی کورونه پرېښودل یا خو غریب خلک به چېرته ځي غریب خلک خو بنسدارک لګي هم نه کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او چا چې غټ غټ کاروبار هغه هم اوس ما سره چې کوم رابطې شوي دي د چا کنټینر یې ولاړ دي چا څه ولاړ دي نو هغې هم ډېر زیات مشکل کې د وخت نښتي دي ورسره په افغانانو ته به زه دغه مو کومه چې کوم دا فیملی میټرز ولري هغې خو شهریت هغه ورکړل کېږي خو هغه کې اوس پیسه یا ویزې باندې ډېرې غټې پیسې دا یو پروسس چې کوم دی هغه اوس شروع شوی دی یعنې یورپ ته څرنګه ځي داسې پاکستان ته به راځي خو بل طرف ته ما تاسو مخکې مې زر ویلي چې افغانستان ایمبیسي هم ویزې ورکول یو قسم ونه یورپ جوړ کړی دی یا امریکا جوړه کړې ده هغې هم ویزې اوس ډېر پټ امني ورکوي بهرحال خو دې وخت کې چې کوم دا جنګ صورتحال دی یا دغه چې کوم جوابي حملې کې تاسو ګورئ دا انډیکیټ چې کوم کېږي یا دغه چې کوم په دغه ترخګرۍ هغه عملې باندې جوابي حمله کېږي نو افغان ګورنمنټ کې دی وخت کې طالبانو کې چې کوم ګروپونه دي نو هغه ګروپونه خپل منځ کې هم ډېر زیات دي نو دینه دا ښکاره کېږي چې دا تبدیلي یعنی دغه چینج ډېر زیات راځي ما تاسو سره مخکې ورځ یو هغه کړی چې افغانان اوس هم دا حکومت خو د افغانانو نه دی لکه یعنې بار ملکونو کې څومره دي هغه خپل بیرغ اوس هم درې رنګه بیرغ چې کوم دی هغه استعمالوي په دې باندې نه کېږي خو دلته چې کوم اوس کا احمد شاه مسعود دی یا دا نور چې کوم کسان دي یا خاص کر د کوم مخالف ډله موږ ورته وایو چې احمد کرزی شو یا اشرف غني شو یا دا نور چې کوم هغه په ورو میدان ته راوځي یعنې دغه خبرې ښکاره کېږي چې ځل بیا افغانستان کې دغه څیز کېږي خو دا به کله پورې کېږي هله پورې به کېږي چې څو پورې دا ولس خپله باندې یو متحد نشي او یو په ټول ټکر راشي ولې چې دا خو زبردستي حکومتونه کله هم نشي چلیدی بهرحال رضو دوبۍ سچویشن باندې چې دوبۍ په حوالې سره نن وزارت داخله مملکت چې کوم طلال چودھری دی هغه چونکې دا ایمینیز جمع کړي په دې باندې سوال کړو چې هلته نه خلک ډیپورټ کوي خاص کر پښتانه ډیپورټ کوي بیا پکې اهل تیشي ټارګټ کېږي ډېرو قربانو شي نن په اسمبلی فلور باندې ویلو چې تر اوسه پورې یو کس هم نه دی ډیپورټ شوی پاکستان یو ای سره ټیک تا خپل غدي خو که دغه شانتي عمل کوي بیا پاکستان باندې عمل کې نور هم ډېر زیات تجارتي لین دین دی پاکستان سره چې پاکستان هم ډېر ګټې ترلاسه کوي نو دلته کمپنۍ نه چلیږي نو بیا خو به مونږ لازمي خبره په هغه باندې هم لاس اچو خو دغه شانتي صورتحال نشته یعنی حکومت موقف ورکړ چې په دې اړه باندې یو ای ګورنمنټ
یعنی ایران په سچویشن باندې پاکستان سره ظلم نه کوي او دا به تاسو خپل منئ چې کوم دوبه کې کسان دي یا نور ملګري دي نو کمنټس راي کې لازمي ترای راکړي چې وکی شتا او کنه کم از کم دو تمګه بیا مخامخ دا وایي چې دا سدي خو بهرحال شته دغه شانتې کیسې مخې ته راغلي دي چې خلک یې ډیپورټ کړي دي نو کرونا ویستي دي او هلته پاکستان ته ویزې خو الریډي دغه سوال هم په وشو چې ویزې خو نه میلاویږي یعنی هغه پروسس باندې تاسو به سوي نو هغه باندې مغه دا ډینای کا چې چونکې هر یو ملک خپل هغه وی الته کې څومره پرې کیپیسټي وي نو هغه میلاویږي خو بهرحال په دې حواله سره موقف د حکومت مونږ په ځان کې نه راتلو نو ولس په عام څه تسلیم کی اوس راځو خیبر پختونخوا په دې وخت کې یو طرف ته سیاسي نظر مونږ هر وخت وایو چې دا خلکو ته به کله دا شعور راځي اسې خو وایي چې عمران خان ډېر غټ شعور ورکړی دی اوس نه پوهېږو چې دغه شعور یعنې دغه شعور له وجې تر اوسه پورې پښتنو څه ګټه ترلاسه نه کړه بل طرف ته که تاسو وګورئ ترخګرۍ پیښې چې کومې دي هغه دومره زیاتې شوي دي چې تاسو سوچ نشئ کوئ په خیبر پختونخوا کې عام روزمره زندگی چې کومه ده خاص کر جنوبي اضلاع کې په ټپه ولاړه ده خلک ماښام نه پسم یریږي ورځې یریږي چې کوم دا طالب نظیر دا چرته نه راغلل او دغه عملیات چې کوم کیږي بیا دې وخت کې پولیس چې کوم دی هغه هم ځای په ځای لکه مرو ته ګورې نور وګوري په خپل احتجاج دي چې موږ سره هغه یا خو د صحیح هغه راکړي چې موږ شانتي عمل وکړو چې طاقت ته راکړي یا چې کوم د سچویشن دی په دې سچویشن کې دغه موږ نشو کولی او بلخوا اولس هم چې کوم امن جرګې یا امن مارچ کیږي هغه هم دا غوښتنه دي چې موږ ته خپله احتیاط راکړي چې بیا موږ ګورو دا ترخګر کم خوا ناراضي او بیا دا سملیږي څنګه بهرحال په دې باندې نن کابینې کې هم خبرې شوي دي په دې صورتحال باندې خو اپریشنز په چې کوم وي دغه یو پروجیکټ دی چې دا به اوس لانچ کیږي په خیبر پختونخوا کې دغه معامله به راځي اوس په دې شا باندې مختلفې خبرې هم کیږي دا هم ویل کیږي چې یاره دغه کم سیاسي هغه دی دا هم نه کیږي خو بهرحال چې هر څه دي خو پښتنو باندې دغه عذاب چې کم دی دا به اوس مسلط کیږي او دغه اپریشنز مختلف دغه دا کم از کم داسې یو ورځ دوه خبره نه ده د میاشتو خبره ده دا لانګ پروجیکټ دی نو الله دې وکړي خیر چې دغه عذاب نه به پښتانه څنګه وځي او څنګه به دا کنټرول کیږي خو مخته سچویشن چې کم دی هغه ډېر ګران روان دی اوس پورې کوم خبرونه لږ خو ډېر تاسو وینئ ډېرې کیسې بشر بیبي کیس نن و ملاقات یا نور عمران خان د نور همغه هغه چې دا خبرونه چې کوم تاسو سره موږ شیر کړه چې کوم روان دي نو موږ کوشش وکړو چې تاسو په دې باندې لږ نظر وي ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ